سلامونه، زه وږمه صبا عامر یم، په پراګ کې اوسېږم. نن یو لرې جي ته ځم ښه، هغه جي نه تازه شیدې راوړم. هر وخت کلونه کېږي چې زه یې راوړم، په موټر کې ورپسې مزل کوم، دا ډکوم له شیدو نه. دا چې تازه شیدې دي، هلته نور څه تازه شیان پیدا کېږي. د غوا شیدې راوړم. نو تاسې زما د پوره ویډیو کتلو لپاره زما یوټیوب چینل ته لاړ شئ او هغه چې کې ویډیو وګورئ. ما پسې راځئ. دا د تاسې ګورئ چې د کلي ته راغلمه، دې خوا ته م ځمکې دي ریبدل شوي دي، ښې خوا ته م ځمکې ریبدل شوي دي. او دا ډېره لکه د جلال آباد کابل سړک غوندې ډېر خراب سړک ده، چقر چقر دی ټول. ته ګورئ کله کله د وطن یاد هم دلته تازه کېږي. دلته چې راځم روح مې تازه کېږي، وطن راته یادېږي. ما له وطنه جار کې، وطن نه مې قربان کې. وطن په ما باندې ډېر ګران دی. ودرېد، دا بل موټر راغی. دلته یو دانه درونتا هم شته، له دې درونتې نه هم تېرېږم. دلته درونتا ده، اوبه نشته، مایان هم نشته. دوی هر چېرته چې سړک لري، د سړک دواړو غاړو ته دوی شنې بوټي، شنه ونې ایښي دي چې دا د ځمکو نه د خاورې هغه سړک ته نه راځي. دا ده. نو اوس ورته لږ لږ رانږدې شوم. دا د ورته رانږدې سو. دلته ماشینونه لګېدلي دي. ودرېږه، زه موټر دلته پارک کړم او ورته راتاوه شوم. دلته یو ماشین لګېدلی او دا یو کلی دی چې پراګ ته نږدې دی. دلته دهقانان راځي، د غوا، د وزې، د میږې شیدې پکې ږدي. نو مستې هم شته، تازه د کورني چرګانو هګۍ هم شته پکې. نو دا په ماشینونو کې کېښودل شوي دي. موږ پیسې پکې اچو. له دې جې نه شیدې زه اخلم او بیا دا چې کور ته ځم، په دې تازه شیدو باندې هم مستې کوم او هم عامر ته دود پتی پخوم. په دې چې د دې تازه شیدو فایده ډېره ده. یو خو ماشومان خوري، نو خدا غټېږي، او بل عامر ورزش کوي، سپورټمین دی، د صحت لپاره یې ښه دی. اوس ځم هغه ماشین ته او هلته به شیدې راواخلم. دا وګورئ، زه پیسې راوباسم او هلته ماشین لګېدلی، ماشین کې اچوم او شیدې اخلم. دا د بوتل سر مې خلاص کړ. دا نو دلته ورته ږدم، دلته لاندې نلکه راغلې ده او دلته نمبرې دي. بس دلته دا زه 80 وایم او دلته ویل دي تاسو خپل کارت، دا مې کارت پې ووایه. وشو او دلته هغه د شیدې را روانې. تاسې ګورئ، دا د شیدې را روانې دي. دلته وګورئ لکه د شپېتو کورونو باندې نه پوهېږم چې اوس دا به ډکوي که نه ډکوي، خو نور وخت ما نور لوښي راوړل، په هغه کې به مې هغه چا اخیستل.
نو دا بطنه به ته محکمه نیسې دا تڼۍ او هلته شیدې راځي. دا شیدې ډېرې صحتمندې دي، تازه شیدې دي او دلته دغه دهقانان دغه تازه شیدې کې کیمیاوي مواد نه اچوي، ته به یې په یخچال کې اچوي. له دې نه شیربرنج ډېر ښایسته راځي، مستې ډېرې ښې راځي. هلته قوطیګکي مستې شته خو هغه ډېره قیمته دي. دا ما 80 کروڑو پورې دومره شو، ګراني ډېره شوې ده. اوس زه د 10 کروڑو نور غواړم پیسې واچوم. دا د شیدې نورې شروع شولې. دا شیدې ما ویلې چې ډېرې صحتمندې دي او دې نه ډېرې ښې ټینګې مستې راځي. نو کیمیاوي مواد هم نه لري، هلته هم هغه هم کیمیاوي مواد نه لري، خو هغه وړکي ډبیو کې چې هغه مستې وي هغه موږ ته په 40 کروڑه باندې قیمت دی. خو له دې نه چې زه د دې نیمایي نه زه مستې جوړې کړم 40 بوتله یې جوړېږي، دومره هغه دی. زه خو کوچه یم نو مستې زما خوښېږي، شیدې زما خوښېږي، نو دلته مې همدغه مصروفیت راته جوړ کړی ده. راځم تازه مستې، شیدې او د دې نه شیربرنج چې ډېر مې خوښېږي نو دا جوړوم. یعنی د بازار د مستو نه دا ډېر زیات اقتصادي د صحت لپاره ګټورې دي. ای خواته به بیا بل ماشین تاسو ته کار کوم چې هلته هګۍ هم پکې تازه خرڅېږي او هغه د مستو نږدې نه چې قوطیانې تاسې وګورئ چې ځینې مستو کې ځینې دوی میوې اچولې دي لکه بیرې اچولې دي، بیرې مزه لري، هر رقم د کیلې مزه لري، د مڼو مزه لري او ساده مستې هم پکې شته دی. دا د په 90 کروڑه باندې دا تقریبا 4 لیتره وړي او د 4-5 لیتره وړي. نو دا بازار کې ډېرې قیمتي وي، تقریبا ما د 200 کروڑو د بازار له نرخ نه صحتمندې شیدې لکه اصلي شیدې تازه شیدې واخیستلې. دغه چې دي دلته خالي بوتلونه دي، که چا بوتل نه یې راوړی په دې لاره تېرېږي، اکثر ورزشکاران دلته منډه وهي تږي کېږي، بیا دوی دا شیدې همداسې چکي اخلي، تازه همدلته چکي. نو بیا دلته کولی شي چې دلته پیسې قیمت یې د 25 کروڑه دا به دلته اچي په دې ماشین کې او دغه بطنه به وهي او دلته لاندې به یو دانه بوتل رالویږي. نو دلته وګورئ د غوا عکس یې ورکړی دی او دلته دغه ده په ماشین کې تازه شیدې راووتلې. اوس نو راځه لاړ شو هلته به زه تاسو ته هغه بل ماشین درښکاره کړم چې په هغه کې هګۍ او مستې اخیستل کېږي. دغه رقم ډبیو کې دلته هګۍ کېښودل شوي، خو دا د هګۍ اوس خلاصې شوي دي چې دلته دا ماشین یې لګېدلی دی. هګۍ او دغه ساده قوطي خلک دلته اچوي چې د دهقانانو سره یا د دې خلکو سره مرسته وسي، د هغوی بیا بل کاغذ استعمال نه کړي، دوی دومره اقتصاد کې لکه هغه کوي. او راغلو دلته دغه مستې دي، دلته وګورئ د ما تاسو ته ویلي د توت زمیني، د کیلې، همدارنګه د انارو مختلف هغه دي او دا ساده او دا هم چې وګورئ دا پنیرونه دي، رقم پنیرونه دي چې دلته بیا ماشین هغه نه لګېږي، کارت نه لګېږي، یوازې پیسې به اچوئ. د پیسو عکس دلته لګېدلی دی، تاسې به دلته پیسې اچوئ او دغه هغه به وایي د دې نمبر به وایي چې دا غواړې دا به وایي، دا غواړې دا به وایي، هر یو چې غواړې او هلته لاندې هغه مستې راځي. دغه ویډیو مې تاسو ته وکړله، یعنې نه مې دومره کلونه مې ډېرې ښایسته مزهدارې شیدې مې وړې دي، خو نه پوهېږم چې غوا یې توره ده، سپینه ده، زیړه ده، دا څه رقم غوا ده چې دومره ښایسته شیدې لري. نو د دې په هیله چې یو ورځ غوا مو ګورم چې څه رقم لویشل کېږي او د هغې غوا شیدې موږ خورو. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، د خپل ځان خیال ساتئ، شیدې خورئ، مستې خورئ، لکه ما غوندې به دومره اوږد مزل پسې نه کوئ. خوشحاله اوسئ. دا ده کور ته راورسېدلم، کنډو کبر سړک نه راتېره شولم، ښایسته مازدیګر و، شیدې مې راوړلې، په کور کې مې روغن زوخې هم پخ کړي دي. نو دغه د شیدو چای به وکړم نجیب ته
تورې پتې پکورې همیش وایي چې چای ډېرې کړه داسې یې کړه چې لکه هغه موټروانانو چې کرک چای جوړ کړه نو زه به کرک چای ورته جوړ کړم او روغن ځوکۍ به ورسره وخوري